السلام علیکم. ډیره مننه ذاکر خټک صاحب، رفعت خټک صاحب، اشفاق خټک صاحب او ټولو ملګرو ته زما سره چې کوم راغلي دي، چې کوم ماته مخامخ ناست دي، د چې کوم اوس رالل. او بیا مرهم صاحب ډیره مننه، ډېر ښکلي کلامونه، ډېر ښکلی پروګرام، ډېر ښکلی منظر، ډېر ښکلې عکاسي. او دا جرګه چې کومه جوړه شوې ده د شهیدو خټک ادبي جرګه ده، خټک ادبي جرګه، دا هم تاسو ته مبارکي در کومه. او شهیدو بیا را ژوندی شو ځکه چې ډېره موده په دې کې دا ادبي هلې ځلې چې کوم وې دا بلکل کمزوري شوې وې او شهیدو یو قسم ته اکوړي ته محتاجه شوی و. خو بیا الله پاک داسې زلمي را پیدا کړل، داسې مینهوالې را پیدا کړل چې هغه یې را وړاندې شول، دا قدم یې واخیستو. موږ به سره یو انشاءالله شانه به شانه. د یو کلام اجازت په غواړم. وایي دا ویني د شرابو جام دی درس تر نه وباسه، دا ویني د شرابو جام دی درس تر نه وباسه، پښتون څه د ملنډو قام دی درس تر نه وباسه. یو شیخ په ځان پوه نه شو په جذبه کې راته وایي، یو شیخ په ځان پوه نه شو په جذبه کې راته وایي چې هورې د الله انعام د درس تر نه وباسه. یوې ته لیچې ماتې کا دا بله ورپسې کا، یوې ته لیچې ماتې کا دا بله ورپسې کا، راځه د مدینې نظام د درس تر نه وباسه. زمونږ د تپوس څوک دي میزایل را پسې راوړه، زمونږ د تپوس څوک دي میزایل را پسې راوړه، دا ملک د امریکې غلام د درس تر نه وباسه. راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي، ډېره مننه. راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي، زمونږ خو د مرزه اسلام د درس تر نه وباسه. او سرګند په دې وطن کې رور درور وینو ته ناست دی، سرګند په دې وطن کې رور درور وینو ته ناست دی، یوازې ګنې سود ارام دی درس تر نه وباسه. سرګند په دې وطن کې رور درور وینو ته ناست دی، یوازې ګنې سود ارام دی درس تر نه وباسه. کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشا شوي، کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشا شوي، لیلا ده او کافر ماښام دی درس تر نه وباسه. او ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅېږو، ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅېږو، راځه په پښتنو نیلام دی درس تر نه وباسه. ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅېږو، راځه په پښتنو نیلام دی درس تر نه وباسه. او په زور د کرونا کیس کې راوله چې مړ شي، په زور د کرونا کیس کې راوله چې مړ شي، د پلار مې معمولي زکام د درس تر نه وباسه. په زور د کرونا کیس کې راوله چې مړ شي، د پلار مې معمولي زکام د درس تر نه وباسه. په سپینه ورځې وله مټ پې سوړ که په پنجاب کې، په سپینه ورځې وله مټ پې سوړ که په پنجاب کې، پښتون په دهشتګرد بدنام د درس تر نه وباسه. او کوه پې اجازت دی که تنقید که اعتراض وي، کوه پې اجازت دی که تنقید که اعتراض وي، بې موره د منظر کلام دی درس تر نه وباسه. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي.